دا مې په اړه کې بس ارمان پاتې شو چې یو نه سرحدي هغوی سره هم کار نه دی کړی؟ او یو بدرګونه هغوی سره هم کار او نه نور دی کړی. الحمدلله ټولو سره مې کار کړی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي لخوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، راغلی یم لاهور یو نیو سټوډیو ته، چېرته چې د پښتو د یو فلم ریکارډینګ شروع دی. دلته موږ سره په څنګ کې د ډېر پښتو د فلم د ټي وي سټیج یو ډېر تکړه هنرمند، یو ډېر ښه اداکار محمد شیر لاله موجود دی. دغه فلم کې دویم کاست دی. کوشش به کوو چې دوی سره دغه فلم په حوالې سره خبرې کړو، د دوی د ژوند په حوالې سره خبرې اترې کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر راځي. محمد شیر لاله څنګه چلي؟ شکر الحمدلله. ستاسو دعاګانې. ژوند څنګه تېرېږي؟ ښه پس کلاس. دا راته ووایه، دا کوم ریکارډینګ چې اوس شروع دی، دا د څه شي دی؟ د ډرامې دی، د فلم دی، د څه شي دی؟ دا سینما فلم دی چې دی کې خان فلم دی او ارباز او شاهد پکې هیروګان دي. او زه شاهد د والد صاحب کرکټر کوم. نو د دې سټوري لکه نن سبا چې کوم فلمونه مونږ وګورو، اختر چې کوم فلمونه راغلي نو ډېر پای کې ډېرې عجیبه غانې وي، مطلب فحش غانې وي پکې دي. د دې په حوالې سره تاسو دا کلچر فلم دی، کمرشل فلم دی، کو څنګه کنه لا پته نه لګي. یاره بس اوس فلمونو کې خامخا خلک دا غانې کوي چې دا پکې نه بیا څوک ګوري نه. دا د پبلک ډیماند دی، کو د سینما ډیماند دی، کو تاسو پبلک سینما والم جاړي چې یاره داسې غانې پکې نه بیا څوک نه راځي. مطلب دا هغوی له تاوان کوي. نو بس کني زه خپل ځان یې دې څه سخت خلاف انسان خامخا لازم فحاشي څوک کوي. نو فحاشي خلاف کو مکمل جدوجہد پکار دی او زه خپل ځاني بالکل داسې غانې نه کوم او نه وتناسته مصفو. دا راته ووایه محمد شیر لاله چې د انډسټري کې څومره وخت شو؟ هغه تقریبا 35 سال کې 35 سال مو شو. په دې کې تاسو په صرف پښتو کې کار کړی که په نور ژبو کې کار کړی؟ یاره په فلمونو کې خو پښتو ده او زیاتې ډرامې زما سی ډي دي هم ټولې پښتو دي او ټلویزیون ډرامو کې بیا اردو شته. تاسو په ټي وي کار کړی؟ جی په ټلویزیون هم ډېر کار کړی دی. 3 کال هغې کې د 3 کال کار کړی دی. دا راته ووایه چې تاسو خو د مطلب 35 سال تاسو بدر منیر صاحب سره یا اصف خان سره کار کړی؟ یاره اصف خان سره هم کړي، 15 ډرامې مې هغه سره کړي او بدر منیر صاحب بس الله دې وبخي، هغه چې کله زموږ دور راغی نو غریب بیمار شو. نو بیمار شو، بیا بیمارۍ دوران کې بیا هغه څه کار نشو کولی. په دغه وجه دا 2 کسان مانه پاتې وي. دا راته ووایه چې تاسو خو دومره کار وکړو، نو داسې یو یادګار واقعه چې تاسو په دې ریکارډینګ په دوران کې چې راغلی یاد درته؟ یاره ما ته خو یادګاري راځي خامخا ډېرې واقعګانې ډېر راځي، خو زما ذهن ته داسې خاصه واقعه نه راځي. د فلم حوالې سره موږ خبرې وکړو که نه چې زموږ په فلم کې چې کوم دی نو لکه چې دا څومره رایټران دي، مطلب زموږ په پښتو کې رایټر نشته، دا څه وجه ده خاص کر د فلم دپاره؟ بس دا خو زه به دا بدقسمتي وګڼم چې کوم ښه رایټر وي نو هغه ښه پیسې غواړي، نو ښه پیسې دلته څوک ورکوي نه. قصیدې ډرامې لپاره چې موږ کوم رایټر به کته نه 2000 روپو رایټر به 2000 روپیا به ولا ورکړي، نو دا نه ګوري چې لکه د په څونه مهنت کړي. 2000 روپیا دغه د مهنت دغه کم از کم د دې رایټر لا د کم از کم 15000 20000 ورکول او یو سکرپټ کم سے کم 2-3 ورځې هفته خو کم سے کم لګي. هغه په ځان وجه هغه هر طرف نه هغه بس وای مړه څه 2000 روپیا بس ټاک ټوک سوال تیار کوي وځواله شي تیار دي. تاسو اوس پورې تقریبا څومره ډرامو کې کار کړی څه پته نشته؟ یاره تعداد راته نه معلوم، په سونو کې دي. نو زیات مرچا سره کار کړی؟ زیات اول علمزی مجاهد سره او بیا جهانگیر سره زما ډېر ډرامه خوند درله کوم ډایرکټر سره کار کولو لدل؟ کې خان سره یقینا ډېر تکړه نوم دی کې خان صاحب چې کوم دی هغه د ډرامې د کامیابی ضمانت دی. بالکل جی هغه شوقي سړی دی، مینې سره کار کوي او موږ خپل شوقیان نو مطلب چې کم سړی مینه محبت د فن سره لري، بس موږ سره موږ یقینا موږ چې خپل وکړه مطلب چې څوک ګوري چې یار زړه ډرامه ګورو نو پوسټر ته ګوري د هیرو کریکټر ګوري چې د کم هیرو دی. موږ چې وکړه یار ډېر خلکو چې بس کته چې نوم به د کې خان ډایرکټر کې خان نو به خامخا کته لا څه وجه نو کې خان خواري ډېر کوي په کہانه ډېر خواري کوي او بیا خپل ډایرکشن کې ډېر چینج لټي اما خاجه غسی دا موضوع برابر شوی نه کنه وینر مطلب چې مطمئن شوی نه پریدي. بالکل نه پریدي بس پری بری ټیک دی باندې بالکل باسیزم جاسیزي خلک وګورو یار واقعي خاصه جوړ کړي.
اخیره کې کتونکو ته څه میسج څه پیغام ورکول غواړي چې کم نوي راتلونکي دي مطلب دې شوبې ته راتله غواړي یاره وروره زه خو دا وایم چې مونږ پکې اډون عمر تېر کړو بغیر د شوق نه نور پکې هېڅ نشته که څوک پیسې له راتلل غواړي پیسه پکې نشته وروره نشته انویسټمنټ کول غواړي مطلب چې زه ایز ا پروډوسر روزګار نه نه راځم نه 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 ټول هسې غول په خوراک وي پوه شو بیا به سات تاندې ټکوي ګټه مټه په دې کې نشته علي بس دا ده چې بس هغه شوق د خاطره سړی مجبور وي نو زمونږ هم د شوق د خاطره د سټوډیو کې چې نن ولاړ یو دغه ده باقي کشرانو ته زه دا وایم چې خپل تعلیمونه له توجه ورکړئ دنیوي تعلیم سره سره دیني تعلیم هم حاصل کړئ چې تاسو خپل دین نه خبر وئ لکه هغه ورځ دلته همداسې یو چینل والا یو کس نه تپوس وکړو د اختر غټ اختر تېر شوی وایي دا قرباني تاسو کړې ده یا چې ټول ورته یې کړې ده وایي دا قرباني کوم پیغمبر سنت دی نو یو علم نوم نه ورته که نه نو دا څونه د افسوس خبره ده چې یو سړي ته دا نه معلوم که نه چې د ابراهیم علیه السلام سنت د اسماعیل علیه السلام نو مطلب یې چې دې سره سره دنیوي سره سره دین نه به ځان خبره او موږ مسلمانانو په موږ باندې اول د دې حق دی تاسو ډېره مننه محمد شیر الله قدرمنو دا محمد شیر الله چې تاسو سره خبرې اترې وکړې ګپ شپ مو سره ولګو یقینا چې مزې هم ترې اخیستې موږ هم د خوندونو مزې واخیستل اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ اباد اوسئ الله په امان